الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو نن درته یوه لنډه مګر د مقصد قصه درته کومه ډیره د سبق کیسه ده څوک چې پوهیږي نو به پرې پوهه شي وایي چې پخوا په زمانه کې یو سړی و ډېر بې حده مالدار و خو د دې سړي نه مور و نه یې پلار و خور یې نه وه او خو غرض دا چې بیخي یک یو للی و د سره یې څوک په خپلوانو کې څوک ونه او نه یې واده کړی په ځوانۍ کې نو یو ورته وایي چې هلکه واده وکړه بل ورته وایي چې هلکه واده وکړه ده وایي چې نه مړه نه شم ودونه کړی ودونه به څوک کوي او دا غم به څوک راکاږي مختلف خبرې نو اخر دا چې لږ پوخ عمر ته ورسېد نو بیا یې سوچ وکړه چې یاره زه خو ورو ورو پوخ عمر ته روان یم په ما به یو داسې وخت راځي چې زه به بوډا شم او زما چې کوم دی د ګرځېدو طاقت به ختم شي د کار کولو طاقت به مې ختم شي زما دا دومره مال او دومره جایداد دا به چاته پاتې کېږي او زما خدمت به څوک کوي زما چې کوم دی دا مختلف قصې میسې به څوک کوي چې دا سوچ یې وکړو نو یاره بیا یې پړه کې راغله چې یاره واده کول غواړي دا واده ضروري دی ځکه چې بل څوک خو تاله دا مختلف کارونه دا نه کوي دا دونه جایداد دا دونه قصې پسې دا به ته چاته پاتې کوې وارث دې نشته چې دا سوچ ده وکړو د یو ملګري ته دا قصه وکړه نو ملګري ته چې هلکه تا ته خو په وخت باندې وي چې واده وکړه تا نه کوو اوس به ګورو کوشش به کوو ستا عمر هم لږ پوخ شوی دی خو زه د نصیب خبره ده چې ستا کوم ځای کې کار کېږي خبره روانه وه یو ځای کې وینا وشوه بل ځای کې وینا وشوه بل ځای کې وینا وشوه اخر په یو کور کې د ده دپاره وینا وشوه په کور کې یو جنۍ وه ډېره هوښیاره وه ډېره عقلمنده وه دغې جنۍ دپاره چې د دې سړي ملګري لاړه د هلک نه ملګري سړی دی اصل کې هلک نه دی اوس پوخ عمر شوی د دې سړي ملګري لاړه وینا یې وکړه نو مور پلار خو په خبره څه غلي غوندې کې شو هغه جنۍ هوښیاره وه هغې د دنې نه غږ وکړو چې زما مور پلار زما رضا ته دې نه ګوري که دا رشته یې خوښه نو رشته دې قبوله کړي خو زما به یو دوه شرطونه نو دا سړی چې هم کم دی په دې مېلمنو کې ناست و دې سړي دې تپوس وکړو چې یاره ستا به څه شرطونه دې جنۍ د پردې نه شاته نه غږ وکړو چې یاره زما به دا شرطونه چې یو که دې زما سره واده وشو نو چې کور ته راتلې نو په وره به نه راوړې ته به په دیوال رادانګې یو خبره شوه او بل دا خبره چې ته به د بوډاګانو په محفل کې به نه کښېنې د هلکانو په محفل کې به کښېنې سړي وي چې یاره داسې مشکله خبره ده خو اسانه خبره ده بس ټیک ده بس جنۍ وي چې یاره دا شرطونه زما منظور دي نور زما نه مور او پلار خبره ده چې هغه وڅه کوي نو مور او پلار وي چې یاره بس ده ټیک ده واده دې بل ځای کې به واده کېږي ستا سره به یې نصیب خدای لیکلی خو لنډه دا چې مور او پلار یې هم رضا شو د سړي واده وشو د سړي واده وشو واده یې راوست کور کې دی اوس او د جنۍ دوه شرطونه دي شرطونه څه دي چې یاره ته به محفل کې به د هلکانو سره کښېنې بوډاګانو سره به نه کښېنې نو دا قصه اصل کې مقصد هم څه دی د ناستې اثر چې د چا سره څنګه خلکو سره کښېنې هغسې اثر به د باندې کېږي او هغه شان به ستا په ژوند کې هم او ستا په هر څه کې چې کوم دی نو هغسې رنګ اثر به راښکاره کېږي نو د جنۍ ده ته ویلي چې یاره ته به د هلکانو سره کښېنې بوډاګانو سره به نه کښېنې بس ده وي چې دا خو شرط ده منظور کړی نو ده به څه کول چې یاره دی خو پخپله د پوخ عمر سړی و خو کوم ځای کې چې دا ځوانان هلکان به ناست وو نو بس دی به د هغو سره کښېناسته نو بس دا ټوکې ټقالې و دا خنداګانې و اکثر به پکې چې کوم دی دا روماني قصې هم وشوې دا مختلف د جینکو باره کې بحث هم چې کوم دی وشو نو هغه چې کوم دی نو هغه د هلکانو دا اړونه خو مست دي ځوانان بیخي او دغه رنګه قصې کوي نو د دغه قصو خبرو سره د سړي چې کوم دی ناړه نور هم چې کوم دی ژوندی شي راتازه شي نو اوس دې سړي چې به کله د دې هلکانو سره به کښېناستو نو دوی به دا داسې دا خوندورې مزېدارې قصې او داسې دا روماني خبرې به وکړې نو د دې سره د هغو هوډونه چې کوم دی نو بیدارو ځوانانو هلکانو که نه خو د ده د اړه چې کوم دی نو ده به هم چپې والي دی به هم بس ده به وایي چې یاره زه خو بیخي وړوکی هلک یم بس دی چې به کله ماښام کور ته راته نو وړه خو به د خوشحاله او په جذبه کې و او وړه به یې بیدار
نو بس د کور دا دیوال چې کوم دی نو دا به دته څه ګپ ونه ښکاره چې مړه دا څه دیوال دی کوم چې د کور مخې ته چار دیواری دیوال بس د چې کوم دی نو بس لانګې به یې پرې واړولې غرب شي دننه به یې ټوپ کړو کور ته به ورغی وخت روان دی څه وخت تېر شو یو ورځ دا سړی چې کوم دی روان دی حجرې ته یا کلي ته سعودي چېرې هلکانو سره ملګرو سره ګپ شپ ولګوم په دې کې اوس د خپل عمر ملګرو راګیر کړو ده خو لا واده نه وکړ دی څه لږ ګزار حال و څه لږ ګزارې کوله خو د ده همزولي چې کوم ملګرو نه خو مخکې ودونه کړو ټول چې کوم دی سپینګیري شوي بوډاګان شوي او ملاګانې ټیټې شوي خپلو ملګرو راګوي او لکه مړه واده دې وکړو لاړې ورک شي نه زموږ سره کښېنې نه زموږ سره ګپ لګوې مړه دا څه عجیبه دوست دی او څه عجیبه ستا دوستانه وه راځه مړه چې ګپ ولګو سړیه چې ته پخواني یادونه تازه کړو دې بوډاګانو هغه راښکودې خبرې که نه نو د سړي د ځان ډېر په چل ول خلاص و چې یاره ما د ښځې سره په شرط باندې رضامندي کړله شرط مې ورسره ایښی دی چې یاره زه به د بوډاګانو په محفل کې نه کښېنم د هلکانو سره به کښېنم او ملګري دي یاران دي خلاریږي رانه نه خیر بوډاګانو راټینګ کړو چې راځه مړه راځه پخوانی یاد به تازه کړو خپل ګپ ولګو راځه ته خو لاړې د هغه انډرو لونډانو سره ناست یې راځه خو خیر لنډه دا چې سړی راګیر چېرته بیا سړی د یارانو نه خلاصېدی شي ملګرو سړی راګیر که دوی ولاړه چېرته په حجره کې یا په یو ځای کې ناست دي پنځه شپږ ملګري دي خبرې اترې روانې دي نو بخښنه غواړم خو زموږ د بوډاګانو څه خبرې هلکه په دې املا مې ډېر درد راغلی دی مخکې ورځې ډاکټر له لاړم او دوا یې نه راکړه په دې املا مې زورور درد دی نو چې دې بوډا د ملا د درد خبره وکړه د دې سړي هم ځان ته خیال شي چېرته زما د املا خو هم چې تړمنه غونده کېده بیا بل بوډا وایي چې هلکه ستا په ملا به څه دړي زما په دې زنګون خو د ډېر وخت نه درد راغلی دی بیخي د ګرځېدو نه وتی یم او بیخي په یو هخته باندې خپه نه شم اړولی دا خبره چې دې بوډا وکړه نو بس دې سړي د خپلو زنګنانو ته هم داسې فکر واسې په دې اړه کې شکمن شي چې یاره زه خو هم د دې د عمر یم زما دا زنګنان خو ماته څه کمزوري غوندې ښکاري دې بل بوډا پکې وایي چې هلکه تاسو خو اوس هم ګزاره کوئ زما خو ملا بیخي ټیپه شو بیخي د ګرځېدو نه وتی چې ده دغه خبره وکړه بس دې سړي بیا ځان ته خیال شو چې یاره که زه خو هم د دې سړي د عمر یم ده د ملا ټیپه شوې نو زما خیر که ملا چې ده خو زه خو هم لا ډېر کمزوری یم زه به خامخا کمزور غیر د مختلف بوډاګانو چې کوم دی نو چې څنګه خلک یې د هغسې باسي هغوی چې کوم دی فریادونه کول او د دوی به فریادونه کول او په دې سړي بیا اثر کوو خو لنډه دا چې کله دی ماخصوصا د دوی د محفل نه راپاڅېده را روانېده نو د ده زړه مړ شوی بیخي چې کوم دی نو په زړه کې احسان او چې کوم دی روغ ژوندی سړی چې کوم دی نو هغه د کاره وتی او بیمار شوی او ټیټ ټیټ مړ مړ را روان چې کله له کور دروازې له راغی وره له راغی نو د ښځې خبره ورته یاده شوه چې یاره ښځې راته ویلي چې ته په وره به نه راننوځي په دیوال به رادانګي نو ده چې دې دیوال ته وکاته نو دا دیوال ورته لوی غار ورته ښکاره شو چې اوهو په دې دیوال به اوس څنګه اوړي خدای مسلمانو په دې دیوال ته خو لا اول خطی نه شو که وختې او تا خو ترې وغورځوي نو ملا به دې ماته شوي چې دا سوچ یې کړی دی څه په دې اړه کې ارادې کړې ده خو په دې دیوال یې اړه نه دی ختلی چې دا سوچ یې کړی دی نو بس اراده یې کینسل کړې ده او بس غلی راتاو شوی دی غلې غوندې که په دې وره راننوتی دی چې هره ښځه راباندې خبر نه شي چې څنګه دې وره خلاص وکړو دا ور باندې کو لږ دی خوا راغی ښځې پې دا غاړې واز وکړه ښځې ورته په انتظار وه ښځه ورته وی تا ته ما ویلي نه و تا ته ما ویلي نه و چې د هلکانو سره به کښېنې او د بوډاګانو سره به نه کښېنې دا ستا څه حل کړو نو خبرې له به اوس مین مقصد له اوس دا راځو قصه خو زموږ په دې ځای ختم شوه خو دې ښځې دې سړي ته ولې ویلي چې ته به د هلکانو سره کښېنې او د بوډاګانو سره به نه کښېنې دا خو تاسو ته ما دا قصه وهم کړه په دې خبره کې به تاسو پوه شوي اوس مزید وضاحت زه د دې کومه چې څنګه خلکو سره ناست دی هغسې اثرات دي نو دی چې به د هلکانو سره ناست و ده چې به ګپ شپ خبرې اترې د مستۍ هغه کیسې میسې وغیره چې به د واورېد نو د زړه به په جذبه کې وجود به یې خوشحاله و په سور کې به چې کله به راغی نو ده ته به دا دیوال هسې ګپ ښکارېده دې ښځې ته خو ښځه جنۍ خو هوښیاره وه جنۍ ته پته وه چې د سړی د پوخ عمر دی او د خبرو اثرات د انسان باندې ډېر زر کېږي نو د جنۍ هوښیاره نو دوی ته دا ویلي ځه هلکانو سره کښېني دی به خوشحاله په سور کوي
د هلکانو د خربرو سره به د ده جذبه بیدار وي نو دی به ښه یو که دی بوډاګانو سره کېناست خو په 2 ورځو کې به یې دی راکاره ویستی نو چې کله بیا دی د بوډاګانو سره کېناست نو د هغو د خبرو د لاسه چې کوم دی نو په ده کې پرخونه نه وو خو د زړه ته شک پرېوت او شک ډېر خوشی شی دی نو په ده کې ټول مرضونه چې کوم دی نو وچ پوچ یې په ځان کې را پیدا کړه او د په دیوال چې کوم دی بیا نشو ټوپ کولی نو په وره باندې چې کوم دی ورننوت نو د قصې مقصد اصل کې دا و چې د څنګه خلکو سره ناسته وکړی شي دا قصه خو هسې د یو مقصد د پوهولو دپاره وشوه اصل کې زما په خیال چې وایي چې په دې جهان کې د څنګه خلکو سره د ناسته پاسته د څنګه خلکو سره د میلاوېدو ډېر او د څنګه خلکو سره د ګپ شپو په هغه جان به هم د هغه خلکو سره چې کوم دی نو پاسې او د هغه خلکو سره به چې کوم دی نو ستا حساب کتاب کېږي نو ښه نه ده چې سړی د نیکانو مشرانو سره کینی د نیکانو خلکو سره کینی د عالمانو سره کینی د استادانو سره کینی د قیمتي د بزرګانو سره کینی نو ښه به نه وي چې یاره په دې جهان هم د هغو نه سړي ته شرف حاصل شي قیمتي خبرې ترې سړی زده کړي د نیکۍ خبرې ترې سړی زده کړي او د مقصد خبرې ترې زده کړي د دین خبرې ترې زده کړي او په هغه جهان هم ګوره چې ته د یو نیک سړي سره چې کوم دی پاسې او د یو نیک سړي سره چې پخوا کې ستا حساب کتاب کېږي خو د هغې خو به نور هم اثرات وي که نه د ناستې اثر خبره کوو که نه چې څنګه خلکو سره ناست دی نو مقصد دا دی چې د ښو خلکو سره ناسته وکړو د نیکانو سره د بزرګانو سره د عالمانو استادانو سره دوی سره ناسته وکړو نو په دې جهان به هم زموږ چې کوم دی موږ ته خیر میلاو شي او په هغه جهان هم خیر امید دی چې د قصې په مقصد او په غرض به پوه شوي قصه به ستاسو خوښه شوي ملګرو سره یې شیر کوئ ډېره خوندوره او ډېره د میسج قصه ده او ډېره مننه ښه ده او باز اوسئ د الله په امان